د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا او ستاینه الله لره د چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوږوالی پرې نه ښود. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب تر څو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اخطار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي. هغوی محض دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم خایت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلي که دوی پر دغه ښوونه ایمان را نه وړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ته انګیرې چې د کهف یعنې څمڅې او رقیم یعنې لوحې خاوندان زموږ له کومو ډېرو حیرانوونکو نښانو څخه وو. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه ویې ویل چې ای پروردګاره مونږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړي کړه او زمونږ چاره سمه کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نو موږ هغوی په هماغه څمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل. بیا موږ هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
ادخلنا إذا شططا موږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل، یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکې رب دی، موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بولو. که موږ دغسې وکړو نو بیخي بابیزا یعنی له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپل منځو کې سره وویل زموږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي، دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي؟ نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کله چې اوس تاسو له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپل اړیکې پرې کړې دي، نو زوی فلاني سمڅې ته پناه یوسئ. ستاسو رب به پر تاسو د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسو د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. کته هغوی په سمڅه کې لیدلی وای نو داسې به درته ښکاره شوی و چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي. دا د الله له نښانو څخه یوه ده، چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره موندونکی دی، او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تا به د هغو په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي، په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو. موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست وو. که تا چېرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلي وای نو په شا به ورڅخه په تېښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. او په دغه سه حیرانونکې صحنې سره موږ هغوی را پاڅول ترڅو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګوینه وکړي. له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه ووایه څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي؟ نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي. بیا هغو وویل الله ښه پوهیږي چې زموږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو. زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ ښار ته یې ولېږئ
او هغه دی وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته موندل کیږي له هغه ځای دی هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا که چیرته د هغو لاس پر مون برشي نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو موږ به هیڅکله بری ونشو موندلی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا په دې ډول مون ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده ریښتونې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شبهه نه راشي ولږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړی شي ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو وویل مونږ خو به د دوی پر څمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادتخانه جوړه کړو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ځینې کسان به ووایي چې هغوی 3 تنه وو او 4 د هغو سپی او ځینې نور به ووایي چې 5 وو او 6 د هغو سپی دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي ځینې نور خلک وایي چې 7 او 8 د هغو سپی ووایه زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او نه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا او یو شي ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې ورسره ور زیات کړي ووایه انشاء الله یعنې که د الله خوښه وه که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ماته لارښوونه وکړي د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشانه 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 110 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کالونو باندې وو او د قمري کال په حساب دوی 9 کاله زیات کړل یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا تو الله د هغو د استوګنې په موده ډیر ښه پوهیږي
د آسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي. هغه څومره ښه لیدونکی او اوریدونکی دی. د ځمکې او آسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستا د پروردگار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته او ته له ده نه پرته د پناه ځای نشي موندلی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هېڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ د داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه مونږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. په ډنګ پیلي وویل چې دغه حق دی ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دی شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی ایثار کړي دي. هلته که هغوی اوبه غواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپاللی شي چې د تیلو د ځوښا غوندې به وي او د هغو مخونه به ورید کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویې مني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کیني. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه.
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه خخي راز سمسور شول او په باندېولو کې یو بڅری کموالی هم را نوست. دننه په هغو باغونو کې مونږ یو ویالو بهوله او هغه ته ښه حاصلات ورکړل. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تانه زیات شتمن یم او له تانه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. وی ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. د هغه ګاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کېږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. پاتې شوم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی، پرته له خدای بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له اسمانه کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاګ جوړ شي یا د هغه اوبه په ځمکه کې پرېوځي او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپا غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پرېښودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي.
په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازي واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اوري. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له اسمانه اوبه ورولې نو د ځمکې شنیلای ښه زرغون شو او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یوه موقتي ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدی شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له مخکنیو او وروستنیو نه یو به هم پرې نه ږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول بستا د رب حضور ته لیکي وړاندې کړای شي. دا دی وګورئ راغلی که نه تاسې مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ. تاسې خدا ګڼلې وه چې مونږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب به مخې ته کېښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په دې کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړه چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوجات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه و رابللي
او نن په خپل د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړیو زما دا کار نه دی چې گمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستي راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او باینګیري چې اوس هغوی پکې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مون په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا هغو ته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا مون پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دنده سرته ورسوي خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی ده کوم کسانو چې دغه کړن لار کړی ده د هغه پر زړونو مون داسې پوخه چولای دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغه په غوږونو کې مو کونوالی پیدا کړی دی ترکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سمه لاره ونه مومي وربك الغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ستا رب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای خو د دوی لپاره د وعدې یوه نیټه ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي دوی چې کله ظلم وکړ نو مونږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره مونږ نیټه ټاکلې وه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى
أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسېږم، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناری د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل ته ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیه السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه مونږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیه السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیه السلام وویل ان شاء الله ته به ما صبر کوونکی بیا مومي او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل ښه ده که ته له ما سره ځې نو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مه کوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یو کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل ته په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي؟ دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا
زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې لیو هلک سره مخامخ شول او هغه سړي هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بې ګناه وواژې په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي. دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وویل ما تا ته نه وویلې چې ته له ما سره صبر نشې کولی. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیه السلام وویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده. دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراوه. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وویل نوره له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده. اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کشتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. موږ ویریدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. له دې امله موږ وغوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او د دغه دیوال معاملات دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی له تانه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسې ته واورم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مون هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړیو او هر ډول وسایل او اسباب نور بخلیو. هغه لمړی د لویدیځ خواته د یو اقدام اسباب برابر کړل ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حد ورسېد نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید او هلته یو قوم وموند. موږ ویل ای ذوالقرنین ته دا اوس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې ښه چارچلند ورسره وکړي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه ویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي موږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د لمر خاته حتی ورسېد. هلته یې ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې موږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حال او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې موږ پوهېدلو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوه غرونو منځ ته ورسېد نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا مون چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغو خلکو ویل چې ای ذوالقرنین یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي نو آیا مونږ تاته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هغه ویل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي. تاسې په بشري قوا له ما سره مرسته وکړئ. زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته اهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو ترمنځ کنډو ډکړ نو خلکو ته ویل چې اوس اور بل کړئ تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه ویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړي مس وڅڅو. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ور باندې نشوی راختلی او په هغه کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه را رسیږي نو دا به میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به مونږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړای شي او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړانده شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوړه کړی دی دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کارسازان ونیسي؟ مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا مونږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ. له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېزه شول. د قیامت په ورځ به مونږ ورته څه وزن یعنی قدر ورنه کړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې چې هغوی غوره کړ او د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پورې ووهلې. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه وکړل د هغو میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چېرته تلل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاهي شي نو هغه به ختم شي خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسېدلې بلکې که موږ هم دومره شیۍ نوره هم راوړو نو هغه به هم بس ونه کړي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ای
محمد صلی الله علیه وسلم وایا چې زه خو ستاسو په څیر یو انسان یم ما ته وحی کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی نو څوک چې خپل پروردگار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي